السلام علیکم ملګرو، امید به کوم چې ټول به روغ جوړ یاره ژوند په مزو کې به نو د واده یو دعوت شو نو ما اراده چې دا قبول کو ویلاګ دا د اخره پورې وګورئ او مزې ته والے نو نن موږ سره داسې سی چل شو هغه به درته ویلاګ په اخره کې وایو. دلته کې مې د کور نه موټر سایکل لا بهر کو دکان ته لاړم، دته مې یو 200 روپو پېټرول اواچوه، د بس دا 2 بوتلې پاتې نو هم دا راویوله ورته. دلته کې مې د خپل موټر سایکل ته پېټرول ور واچولو، بس پمپ ور واړوله، د موټر سایکل په ټینک هم سر ور باندې کو روان جو واده په طرف باندې ما وی راشه چې ورو را مزل ځان ته لنډو. نو دا زموږ د کلی په میاس کې شارټ کټ اون تک لار وته را بس پدې باندې ور وړېدو، ما وی راشه وړو کې اون تک کلیپ پکې والا. نو بس روان شو د خپل منزل په طرف باندې. ما سوچ کو چې هم زمونږ به دا کله واده کیږي، بس ما وی راشه یو ځان لم پکې وړو کې اون تک کلیپ والا سپته لګي سبا جون دی یعنی یو زمونږ واده په قسمت کیو کو ني. نو دلته کې د پروګرام زه ته رسیدو، بس کې ناستو یو بل سره دوا سلام وکړو، لګ وېټه مو کوم وی چې کله به دا پینډه برابرې کو چې ورزو په بس مشرانه خواناستو کشران دی خواناستو تاسو ته په دره داسې زمانہ چې د مشر سره نه لګي او د کشر سره نه لګي. بس ما راشه تم ځان لکینه، بس دې کې ځان لکیناستو یو وړو کې اون د کلیپ مې وایشتو. نو دلته کې आवाजو کې وی راځي چې په ورزو په ما وی راشه اسم خسان روان دی یو وړو کې اون د کلیپ والا همسترګې خو ورپسې را لاسم سپینې کړې، خو چې رو رسیدو کېناستو نو بیا کیسه خرابه وه. نو چې د خوراک ځای ته رسیدو نو موږ وی اوس به راشي بس په انتظار هم سترګې سپینې شوې، خو هغه د پېښور هغه میچ ته جوړ شو، بس باران پکې په مینځ کې راغی نو موږ پکې لږ ویټ وکړو. موږ وی راشه کیدای شي څه پته لګي باران ودرېږي یو پوینټ راته میلو شي، خو آخرکار دلته کې راته 2 پوینټه میلو شو، مجمراله خواله راله. بس ما وی راشه کلمه پې وایه او بس دلته م ورته چا ولې وویلې او د خپل کلي په طرف باندې را روان شو. چې کلي ته رسیدو بس کلی ته رسیدو نو دین ورته مې وکتل، ما وین ور خو نن ډېر تیز دی او دا لالهونه پاتې دي چې دا به څه کېږي. نو بس د غرمې م ورته خوب وکړو، مونځ م ورته وکړو چې راپاڅېدو نو د مازدیګر د مانځه ټایم و. نو بس داسې ورو جومات په طرف باندې روان شو. نو ما یې راشي ځان له پکې وړو کې اونده کې کلیپ والا چې جومات ته ورسېدو. دلته کې م جومات ته ور دننه کېدو، کلمه وویو، مشران کشران ټول ناستو، دی خو ما واړه ماړه شومان هم ناستو سبق ته. نو ما یې راشه دیلم پکې وړو کې اونده کې ویډیو وکړه چې خوشحاله شي. بس یو 2 رکعاته نفل م ورته وکړو، استاد جي وی راځئ جمعه تیاره ده، بس په جمعه باندې ودرېدو، مونځ م ورته وکړو، بس د جومات نه را بهر شو. نو دا ځای یو ملګری ما ته وي سمېږې نه وایم، بس څه وکړو یاره ځان له به خامخا څه کار روزګار ګورې. نو بس د جومات نه را په وتو باندې شو. نو ما یې راشه ځان له پکې وړونته کې ویډیو بیا وکړه. نو ما یې راشه نن خو میچ هم دی د اسلام آباد او د خیدرآباد، نو خپل سټوډیو ته رالو په منډه بس هغې باندې م ویډیو وکړه، په فیسبوک باندې م پوسټ کړه. د خیدرآباد کینګ او د اسلام آباد یونایټډ بیا میچ دی ماښام 9 بجې. نو بیګا چې څنګه زبردست میچ راوړو، اول نه خو داسې ښکارېده چې 15-16 اوور کې به دوی دا میچ اپ کړي، خو کله چې د کپتان آوټ شو نو بیا هغې ډېر لږ سلو شو او اخره پورې ورسېدل. او حسن علي بیګا ډېر غټ دغه کو چې زه یم او بس زه یم. نو اخري اوور کې اخري 2 اورونو کې دا یو اوور کې د هغه نه 14 رنز وایستل، نو اخري اوور ته 1 رنز پاتې شو. نو ملګرو دا زموږ د نننۍ ورځې یو شارټکټ اونده کې ویلاګو خو خوښ شوی وي نو چینل ځان سره سبسکرایب کړو، په فیسبوک فالو کې. نو چې اسمان ته مو کتل، اسمان بیا وریځه جوړه را جوړه وه، ما هم ته ځان جوړ کړو. الله د احساس کې باران نه کي، ځکه چې هغه نمونه ټول پاخه دي او خرابېږي باران سره او پکې ودرېږي. دا زموږ د عملونو وجه ده. نو ملګرو په یوټیوب باندې چینل سبسکرایب کړئ او لایک ورکړئ او په فیسبوک فالو کې. پښتنو ارزه کې الله ټول عمر آباد او خوشحال ساته سره زمونږه. مونږ په دواګانو کې یاد ساتئ، مونږ به تاسو په دواګانو کې یاد ساتو.